درې واړه خنزیران. نوه یوه خنزیره وه چې د خپلو دریو بچیو سره اوسېدله. ګرانو بچیانو، تاسو اوس ټول غټ شوي یاست. تاسو باید ځان ته خپله خوشحالي ولټوئ. زه تاسو نشم ساتلی. مور خپلو بچیانو ته یو څه پیسې ورکړې چې د کلي لرې سیمو ته لاړ شي او ځانونو ته کورونه جوړ کړي. درې کوچنیو خنزیرانو د مور کور پرېښودو. په لاره کې د شپې د یوې غټې ونې د انځیر ونې لاندې کېناستل. موږ اوس چانس پیدا کړی، نو ولې هر یو ځان ته خپل بخت ونه ازمایو؟ تاسو په دې کې څه وایئ؟ هو، موږ اوس په یوازې ځان هم اوسېدلی شو. دریم خنزیر چې لږ هوښیار و د دې له خبرو نه هیڅ خوښ نه شو. هغه پوهېدو هر یو څخه کار اخیستل کېدای شي او دوی شاید په کومه ستونزه کې پرېوځي. وروڼو، زه له تاسو سره هم نظره نه یم. زموږ یووالی زموږ ځواک دی او موږ باید خپل ځواک ونه ویشو. ته هر وخت تبلیغ کوې. ته څه پوهېږې چې باید څه وشي او څه ونه شي؟ ها؟ هو، اوس موږ د یوې مور زامن نه یو چې ستا خبرو ته غوږ شو. سمه ده، زه قناعت کوم، خو زه یو نظر یې لرم چې موږ ټولو ته ګټه رسېدی شي. ها؟ موږ به هر یو ځان ته کور جوړ کړو او اوسېږو به او یو د بل کار کې به غرض نه لرو. ډېر ښه، اوس دې زما د ورور په څېر خبرې وکړې. صبر، ما لا تر اوسه خبره نه ده ختمه کړې. موږ به ځایونه سره نږدې جوړ کړو تر څو که کوم مشکل سره مخ کېږو یو بل سره به مرسته کوو. هو، وروره هغه ښه خبره کوي. سمه ده، زه قناعت کوم، خو زه ګمان نه کوم چې زه به د کومې ستونزې سره مخ شم. بل سهار دوی ځانونو ته ځایونه وټاکل او د کور جوړولو لپاره یې د وسایلو په غونډولو پیل وکړ. د دې وسایلو په واسطه به کور جوړول ارزانه او اسانه وي. زه ځان ته د خوب یو کټ هم غواړم واخلم. دا ډېر ښه نظر دی. دوی یو بزګر ته ورسېدل. بزګره، زه دا وسایل اخلم چې ځان ته مې خپل کور جوړ کړم. هو، مهرباني وکړه، ته یې اخیستلی شې. بزګر په لومړي خنزیر مواد خرڅ کړل. خنزیر لاړ چې ځان ته کور جوړ کړي. دویم خنزیر یو لرګی پرې کوونکی ولیدو. د لرګیو څخه جوړ کور به اقتصادي او یخ وي. د اضافه پیسو په واسطه به ځان ته یو نرم توشکم واخلم. هغه لرګي واخیستل او د کور جوړولو لپاره روان شو. مګر دریم د نورو څخه هوښیار و. هغه پرېکړه وکړه چې د خښتو څخه یو ځواکمن کور ځان لپاره جوړ کړي. زه په خټو کې ویده کېږم، خو د راتلونکي لپاره به یو ځواکمن کور جوړ کړم. هغه دوکان ته لاړ او د کور لپاره یې خښتې او سمټ واخیستل. په آخره کې دوی د کور جوړولو ځای ته راغلل چې کورونه جوړ کړي. لومړی خنزیر سهار کې خپل کور جوړ کړ. زه څومره یو ښه انجینر یم. ما خپل کور څومره په تیزۍ سره جوړ کړ. زه به اوس چای وڅښم او ویده بشم. هغه څنګه کولی شي چې دومره ژر کور جوړ کړي؟ زه به هم تر ماښامه خپل کور جوړوم. هو، هغه سخت کار وکړ او ماښام یې خپل کور جوړ کړ. څرنګه چې ما خپل کور د لرګیو څخه جوړ کړ، نو دا به د وښو د کور څخه ډیر وخت پاتې کیږي. زه به اوس یو څه آرام وکړم. څرنګه چې د دوی دواړو کارونه ژر خلاص شول، خو دریم خنزیر په دې خبره پازاب نه شو. هغه تر اوسه د کور تهداب جوړول. سهار چې لومړی خنزیر او دوم خنزیر له کوره راووتل، په هغه پورې وخندل. وروره، څه در وشول؟ آیا ته د کور په جوړولو کې مشکل لرې که څنګه؟ تاسې باید وړاندې له ما سره مشوره کړې وای. زه ستاسې څخه ځواکمن کور جوړوم. زما کور به په ټولو موسمونو کې روغ پاتې شي او هیڅکله به خراب نه شي. ته څه فکر کوې چې موږ کمزوري کورونه جوړ کړي دي؟ ستاسو ټولو نه ځواکمن دی. دریم خنزیر د خپل ورور د خبرو څخه متاثره نه شو او خپل کار ته یې دوام ورکړ. هغه خپل د خښتو کور په یوه اونۍ کې جوړ کړ.
یو څو ورځې تېرې شوې دوی په خپلو نوي کورونو کې خوشحاله ژوند کاوه مګم ژر یو لوی لیوه درې واړه وکتل او پرېکړه یې وکړه چې دوی به خوري لیوه د لومړي خنزیر دروازه یې ور وټکوله ای خنزیره ما پرېږده چې داخل راشم نه هیڅوک نشي کولی چې زما کور ته داخل شي بیا به زه خجالت وباسم او په غوسه بشم او ستا کور به در وران کړم زه ډېر ځواکمن کور لرم هر څه چې کولی شي وکړه لیوه خوله له هوا ډکه کړه او د خنزیر کور ته یې ورپو کړل هر څه والوتل همداسې پوکۍ سره یې د دوهم خنزیر کور هم برق کړ څه وشول ته زما کور ته څنګه راوتښتېدې هغه ځان د امیز لاندې پټ کړ او چیغې یې وکړې دروازه بنده کړه یو ډارونکی لیوه راغلی نږدې و چې ما وخوري هغه شاید دلته هم راشي او موږ به ښکار کړي دویم خنزیر منډه کړه او دروازه یې کلکه بنده کړه هغه د دروازې ټول قلفونه وتړل لیوه دروازې ته راغی او د دروازې په خوځولو یې پیل وکړ کوچنی خنزیره ما پرېږده چې راشم نه زه تا ته اجازه نه درکوم زه نه پرېږدم چې ته دننه راشې نو زه به ډېر په غوسه شم او ستا کور به والوزوم ته پوه شوې که نه تا ته وایم زه تر ټولو ځواکمن کور لرم کوښښ دې وکړه احمقه لیوه لیوه خوله له هوا څخه ډکه کړه او د دویم خنزیر کور ته یې ورپو کړل هر څه والوتل خنزیر فکر وکړ چې په کور کې چت نشته دیوالونه هم نه لري دواړو منډه کړه او ځانونه یې د ساتلو په موخه د دریم خنزیر کور ته ورسول په تاسې څه شوي دي تاسې ولې داسې ډارېدلي یاست هغه ناوړه لیوه زموږ کورونه د پوکي سره وران کړل هغه به دلته هم راشي او ستا کور به وران کړي ما خوشې کړی چې منډه کوم او ځان مور ته ورسوم هغه زما کور یوه خښته هم نشي الوزولی زه به هغه ته داسې یو درس ورکړم پرېږده چې هغه راشي زما ورونو تاسو هغه تاخچې لاندې پټ شئ او بیرون مه راوځئ که لیوه زه وخوړلم بیا هم دواړه تاخچې ته وختل ډېر ژر لیوه دلته هم راغی او د دروازې په ټکولو یې پیل وکړ له ده ځایه وتښته لیوه ته زما کور ته نشې راتللی ته زما د ځواک په اړه په هېڅ نه پوهېږې زه به په غوسه شم او ستا کور به والوزوم ما ستا د ورونو کورونه خراب کړل نو بخت دې وازمایه ته به خپله سا له لاسه ورکړې خو بریالی به نشې لیوه خوله له هوا ډکه کړه او د خنزیر کور ته یې ورپو کړل خو د هغه کور بیا هم جوړ و هغه بیا هم خوله له هوا څخه ډکه کړه او هوا یې د هغه کور په لورې ورپو کړه حتی یوه خښته یې هم ونه ښورېدله د څو وارې مسلسل کوشش نه وروسته هغه بېسا شو او په میدان را پرېوتو مګر مضر لیوه بیا راجګ شو او یوه اوږده منډه یې راواخیستله چې دروازه ماته کړي خو ورونه ټول راټول شول او دروازې ته ودرېدل لیوه رامنډه کړه او خپل ټول زور یې وازمایه دریم خنزیر دروازه خلاصه کړه او ویې کتل چې لیوه پر ځمکه را پرېوتی دی او دروازه یې بېرته وتړله لیوه راولوېده زما په کور د هغه زور ونه رسېده موږ به اوس وخته د لیوه په خېټه کې وو که ته موږ ته پناه راکړی نه وای هو وروره تا زموږ ژوند وژغوره مګر ورونو هغه به زه هم خوړلی وای که چیرې تاسې دلته نه وای موږ ټولو دروازه بنده کړه او هغه ته مو ماتی ورکړ هو وروره تا موږ غلط ثابت کړو یووالی زموږ حقیقي ځواک دی اوس به موږ ټول یو ځای اوسیږو او هیڅ به جلا کیږو نه ناڅاپه لیوه بیا راجګ شو او د دروازې په ټکولو یې پیل وکړ تاسې مو زر ورونه هر څنګه چې کیږي زه مو نن خورمه لیوه د کور چت ته وخوت او غوښتل چې د دودکش له لارې داخل شي خنزیران په دې کار پوه شول او دریم خنزیر په بخارۍ کې اور بل کړ لیوه کوښښ کاوه چې نل کې داخل شي او آخر هم داخل شو هغه د ډېرو هڅو وروسته په اور کې ولوېد او وسوځېدو او خنزیرانو په ډېر خوشحالۍ سره ژوند ته ادامه ورکړه